سلورم دعا دا روایت تا انس ابن مالک تا امام طبرانی پا معجم صغیر کی راوڑے دی دیر خیست دعا دا دی کی گورا رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل تویلو معاذ بن جبل ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل دينا لأدى الله عنك اے معاذ زتا تدیسی دعا ونخیمه کچرت تا دغ دعا وغخت دا اللانا او پتابانی دا قرز تابانی دا غرم را قرزو رب العالمین بدا قرز ستار طرف نورکی ستار طرف نورکی سمت کم دی اللہ بتاتا آسانک او دیکی واقعی دی سمرازی چی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بانی قرزونو منزل نور آگلی نبیاتی تپوسو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنوی ویا رسول اللہ کسرت لارکی ولاو اذا قرزو لین دن نیکانو خلقوم کڑے اور اللہ دی منگ دکا بوج نو سایتی موز پا سڑی گڑ وڑش غم خادی پا سڑی گڑ وڑش عزتمن سڑے پا کی کمزوریشی زلیلش نہ سڑے برایشی تا تا با دوم رقیسی شروع کی تا با تا سر با ایٹیٹ نولے گلے بناسی یعنی دے چی دا قرض پا کی نوی دیستا پا مخ کی لقیدے نشی او تا تا بلی کی او تا با تا گلے ولاڑے او جی 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 بالکل جی جی او دزرنے واللہ خبری قرض و بوج دے درون دی سڑی دا ملا تیر ماتے نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ تا دعاو کوا چی تا دعا گانی دا اللہ نا غوارا رب العالمین مستا دا قرض ختم کی اگر کا دا غرم را قرض کی نو دا دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل تا خوالید اگر دعا دا اللہم مالک الملک اے اللہ اے اختیار مند دا باچاہی یعنی سمرا باچاہی چی دا دی اختیار دا چا پلاس کی دے اللہ پلاس کی تؤتی الملک من تشاء تا باچاہی ورکے چاہتا چیو گواری وتنزع الملک من من تشاء او راکاگی یا اخلی تا باچاہی دا آگا چانا دا چانا چیوی گواری مطلب باچاہی ورکول اغسطل در اللہ پلاس کی او چی صدر اللہ در کڑی کنا کاغا دا زمکی ٹوٹا دا کاغا معمولی تجارت تے کاغا یو 100 روپے اور ریالونے دی نو دا سوچ مکو چی دا کمال زمان دے اولنے واخرنے نا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء دا باچائی ٹولا دا اللہ دا وقتی توری کل یولا ورکی او دا یونے والی بلنے ورکی نو دی سر صرف گزارہ کوا جون و سر تیروا خو پا دی سوچ کی نا چی بس دا باچائی زما داو جو زمانگ دا نیکونو یو منگ کتاو منگ برانا یو سورجی بعد و کفن کی پروتی بیا با دی نا باچائی او نا با دی کاروباری او نا با دی پیسی او نا با دی نسبی او نا با دی قامی دا ہر صدا اللہ دی اللہ تا پاتی دی خو صرف دوم رده چی رب العالمین پا دنیا کی عارضی دا باچائی دا زمکی دا جیداد دا مال دا تجارت دا بعضو خلقو لسا وقت پوری ورکیو دا امتحان دا اللہ رب العزت نو چی دل باچائی در کڑا نو شکر ادا کوا او چی دل در نکڑا بیام شکر ادا کوا نو بیا شکر پسے دے دا خبر سیم دا بیام شکر کوا بیا شکر سے دے خیر با پکی نو او صبر خو بکے بیدی دعا کی سدی وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ورکے آگا چاہتا چیتیو گوارے و ذلت ورکے آگا چاہتا چیتیو گوارے او دا آیت سورة العمران کی دی نو دینا مسئلہ ثابت شوا چی عزت و ذلت دا اللہ پلاس کی تھی کتا گوارے چی عزت من شی نو دا آگا رب سر برابطہ مضبوط ہے قرآن کے اللہ وی فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا عزت او دا عزت طول اختیار دا اللہ پلاس کی آگا سڑے عزت من دے چی اللہ عزت من کی او آگا سڑے ذلیل دے چی اللہ ذلیل کی
که دا ټوله دنیا راولګي او تا ذلیله کوي که نه او الله ته عزتمن کړی نو هېڅ پروا مه کوه ورب الکعبه که د ویښتو امر ذلت تاله څوک درکړي د یو ویښته امر ذلت او چې کله الله رب العزت یو انسان لره ذلیله کړي لکه دا ټول مخلوق راپاسي د دنیا دا که او دې سړي له عزت ورکول غواړي دی نه عزتمن کېږي دا عزتونه ورکول د الله کار دی د دې عزتونو اخیستل د الله کار دی الله دې موږ له عزت د دنیا او د آخرت راکړي او الله دې موږ د دنیا او د آخرت د رسوایي او د ذلت نه وساتي بیدک الخیر ټول خیر ستا په لاس کې دی الله اکبر ټول خیر ستا په لاس کې دی انک علی کل شیء قدیر ته په هر شیز باندې قادر یې هسې دې خبرې ته مو خیال دی دی خو فریاد کوي ځکه غواړي چې الله د قرض ختم کړي نو وی الله ته د باچایانو باچا یې نو چې د باچایانو باچا دی نو د هغه په وس کې شتي چې ستا دا قرض څه کړي ختم کړي دویمه عزت او ذلت ستا په لاس کې دی نو چې عزت او ذلت ته چا په لاس کې دی هغه سره اختیار شتي چې ستا دا قرض ختم کړي وی ټول خیر ستا په لاس کې دی نو چې ټول خیر د چا په لاس کې دی هغه سره د اختیار شتي چې ستا دا قرض ختم کړي وی ته په هر شیز باندې قادر یې نو چې په هر شیز باندې قادر دی نو هغه په دې قادر دی چې ستا دا قرض ختم کړي زما په دې خبرو ورسېدی او که نه زه غواړم چې د دعا تاسو کله د الله نه غواړئ چې سم پې پوهه یې چې زه د الله نه څه غواړم د زړه د کومې نه ښه رحمان الدنیا والآخره الله اکبر ته یا الله ته رحمان ته مهربانه ته رحم کوونکی د دنیا او د آخرت یعنی ستا مهرباني په دنیا کې هم ده ستا مهرباني په آخرت کې هم ده تعطیهما یا تعطیهما من تشاء ته دا دنیا او آخرت چې چا ته وغواړې ورکوي وتمنع منهما من تشاء او ته چې د چا نه دا دنیا بند کړي یا آخرت بند کړي نو ته یې بندولی شي نو اوس کم رب سره چې دنیا او آخرت اختیار دی چا له یې ورکوي ورکولی شي څوک ترې منع کوي منع کولی شي هغه ستا دا قرضې ختمولی شي نو څه غواړي د الله نه د الله دا دومره اوچت شان چې بیان شو که نه نو هغه د دې دپاره ارحمني رحمة تغنیني بها عن رحمة من سواک یا الله په ما باندې داسې رحم او شفقت او مهرباني وکړه که نه چې هغه ما بې پروا کړي د هر هغه چا د رحم او د کرم او د شفقت نه چې ستا نه علاوه دي په بله طریقې سره ترجمه وکړم یا الله په ما داسې مهرباني وکړه چې د مخلوق د مهرباني نه مې بې پروا کړي نو چې الله په تا مهرباني وکړه نو قرض دله ختم کی چې قرض دله ختم کو ته د مخلوق د مهرباني نه بې پروا کړې یعنې ته د مخلوق مهرباني ته محتاج یې دلته تا باندې یو سړي قرض دی او نیټه یې درکړې 6 میاشتې او 6 میاشتې پوره شوې او تا سره نشتي ته اوس دلته څه ته محتاج یې د هغه مهرباني ته چې هغه د یا دا نیټه اوږده کړي یا دا پیسې تا ته ماف کړي یا صبرخې تا ته ماف کړي کله چې تا الله ته دا فریاد وکړو رب العالمین به د مخلوق د دې مهرباني نه تا بچ کړي ځکه چې هغه به د باندې خپله مهرباني وکړي ښه د هغې نه بعد وایي 5مه دعا د الله نه بخښنه غوښتل استغفار کول د استغفار مسله ما مخکې ذکر کړې د تفصیلا هغه واورئ وایي د الله نه بخښنه غوښتل بیا د نوح علیه السلام هغه خبره ذکر کړې ده چې سورت نوح کې ذکر ده نوح علیه السلام الله ته ویلي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یا الله ما خپل قوم ته ویلي چې بخښنه وغواړئ د الله نه الله بخښونکی ذات دی څه به درکړي تاسو له یرسل السماء علیکم مدرارا راوبورئ په تاسو باندې بارانونه پرله پسې یو فایده ویمددکم باموال وبنین
او زیات به کی تاسو لره مالونه ستاسو او زامن ستاسو 3 فائدې ويجعل لكم جنات او در به کی تاسو ته باغونه ويجعل لكم انهار او در به کی تاسو له نهرونه ولی اوبه دا صرف پس کی استغفار نو دي کې د قرض مسله کوم ذکر دا خو مؤلف دلته راوړی دی وی د قرض ختمولو دعا بیا ته استغفار کو نو استغفار کې دلته د قرض بس کوم ذکر راغلی دی رفع الله قدرك ويمددكم بأموال وبنين الله بدر کی تاسو لره مالونه او زامن نو چې مال در کې او پتا قرضې نو سبا کې قرض به واپس کې نو په مخه استغفر الله استغفر الله استغفر الله په مخه وایه دې سره رب العالمین ستا قرضه هغه ختمه کړي